السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدارنګه یوې خور سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د نارینهو لپاره د نکریزو استعمال څنګه دی؟ یعنې د پښو او د لاسونو سره کول په نکریزو باندې د نارینهو لپاره شرعا څنګه دي؟ فقها لیکي چې د لاسونو سره کول د زنانو لپاره دا سنت دی او د نارینهو لپاره دا مکروه دی. اما که داسې و چې نارینه هم د نکریزو استعمال ته ضرورت درلوده، لکه یو سړی مزدور دی، روزانه کوي، لاسونه او پښې درد لري، یا لاسونه او پښې چاودلی دي یا نازک شوي دي، نو په دغه صورت کې د همدغه نارینه لپاره د ضرورت له وجې نه د نکریزو استعمال بیا جایز دی، کراهیت نه لري. اما بغیر له ضرورت نه که یو نارینه خپل لاس سور کوي یا خپلې پښې سور کوي، دا د ده لپاره مکروه دي په کراهیت و تحریمي سره. هندیه په 5م جلد کې 359 صفحه کې په 20 باب کې لیکي دا مناسب نه ده چې د یو ماشوم ګوره د یو ماشوم لاس او پښې په نکریزو باندې سره کړی شي الا عند الحاجه ويجوز ذلك للنساء. ښځو دپاره دا جایز دی. او ملا علي قاري رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې په 2م جلد کې لیکي واما خصب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال الا للتداوي. د پښو او د لاسونو سره کول په نکریزو باندې دا مستحب دی د زنانو لپاره او حرام دی د نارینهو لپاره مګر د تداوی لپاره. که د یو ورور لاسونه نازک شوي وي یا لاسونه تڼاکې شوي وي یا لاسونه چاودلي وي، هغه کولی شي چې په نکریزو باندې سره کړي او د ده هدف به هم د ضرورت لپاره استعمال وي. اما نن چې واده د یو کس وي او 20 تنه نور ځوانان ورته ناست وي، لاسونه او پښې سره کوي، دا د دوی لپاره حرام دی. حتی هغه د چا چې واده وي د هغه لپاره د لاس سره کول شرعا جایز نه دي. دا نور خو لا پرېږده چې په شا ورته راټول دي. پګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی. سهار ته وګوره بیا لمر ته ګوره، بشر ته وګوره هنر ته ګوره، ماښام ته ګوره مازدیګر ته ګوره، شپو ته نظر وکړه کمر ته ګوره، ماښام ته ګوره مازدیګر ته ګوره، شپو ته نظر وکړه کمر ته ګوره. دغه رنګ رنګ غوندې وختونه وایي چې یو الله 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 شته دی. ځمکه ګویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی. په ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی، چې یو الله 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 شته دی. قسمه قسم انسانان پیدا دی، مرغان پیدا دی، هم پیریان پیدا دی، ډېر ژوند دي ساري په جهان